په ارمان ارمان کې تیر شو په غمو. سلام خیر علی سلام. جوړ په خیر تکړه. څنګه چل دی تر څنګه غل نه سي زم نه سي راغلم ولې لګ دم او کوتم نه سي غمجن ناس لاړو کار ته چوک ته لاړو سو د خوای نه غوسلو بیرته زما صفه دلګیره خناس سار نه چا بونه ترې نه به دوزه معاملې وکړو وسلګیره بس ځوانان دی ولا زم سار نه راوته ما د سیډر غریبي نه دا کړو څه مې خرڅ کړی دي خو بیا دا داسې دی چې خپل کار دی کنه نو ما لغه ده تم ځان ته دغه یو کراچي پیدا کړه خره د مغرمه پورې تقریبا تر ماسپخین 2-3 پورې ګرځم ټول مال مې خرڅيږي ځکه دکانداران سار چرې شم دکانونه خلاصي مسار دکان مخه ته شو درېګم بس 3 کیلو 4 کیلو مې هر دکاندار اخلي بس دغه 11-12 بجې چې خلاصيږي نن نا وخت رالم دا چانه دی هغه ستلګ خرڅ مې کړ نو څه وو کوم چې پیسې به سي چانه پیدا کوم دغه کار وو کوم موږ خو څه نه دی وڅوبنه کار تم څوک نه دی وسنګيره بس دا څه کار کوي بیا دیاړي کو کار سره دیاړي څو بچان دي بچان شپږ ماشاءالله مشر زوی دې څه کوي مشر زوی نه پاکستان کې مزدیاړي مزدوري کوي هغه هم دیاړي مزدوري هو هغه هم دیاړي مزدوري یو مکتب وایي هغه هم هیڅ پیسې درک نه لري ټول مسؤلیت دا په غاړه ټول مسؤلیت ما په غاړه او یو وړکه ده ها زه الله بخیر کې هغه ده زه دا کار بخي کزم د دیاړي مزدوري شروع کار چې خدا پاک وچلی هم دا کار هم با کنه دا تیم ځان ته شروع هم د څه بو کوم زبم سره ځان ته اوس قرضه مرزه پیدا وتر بچا خلدي نه اخلي خلدونه وسو قرباني غوخه ورکی خلکو ته دا څه حل دی یو نیم سل به نه سر خزا الله دې پیدا کړی دی ګوره خلکو سره هیڅ چا سره هم نشته دا څه د څه وکړه دا اوس یو لسنیم بجې د ناستې چا نه یې بیولې دغسې یو کراچي ځان ته پیدا کړه همداسې به وکړو پیسې خو به لرې دونه چې نه لږ به قرض کړم لږ به خپله 2-3 سوه خپله وکړم لږ به قرض کړم مونږ څوک کار ته نه بیایي نو پیسې د کومه شي خچکاري پیسې اوس په پښو روان یم زما کور ته څو بجې دي نو تقریبا دا د 12 بجې دي نو چې کوم ورځ کار ونه شي خپو دلګیره کور ته روان بیا چې خوراک مراد شکی خوراک یا به پالک پخې یا به بامیه پخې مغه خورونو وکړو ما هم په پیسو کې پیسو خو بیا دکاندار نه قرض اخلو قرض درکې قرض راکوي چې کله کار وکړي بیا اول جو دغه قرض ورکوي سختی ډیره ده نن سبا ډیر زیات ده کله چې څوک پیدا شي ما غوندې مثال ما ته دا کار روزګار اوس الحمدلله خدای را جوړ کړ د څوک پیدا شي ته جوړ کی نو احساس به دي څه احساس مې دا زړه به مرته دعا وکړي او زه به من دغه کار ته دوام ورکړم چې زوم ذاتي دي مزدوري نه ستړی یم بس نور هډو کې کار نه کوي پښې کار نه کوي لاسونه کار نه کوي زړه مې ریږدي بس همدغسې او مجبور چې هم دغه کار وکړم نو ذاتي به هغه سړي ته به دوام وکړم او د ما به هم لږ کاته به جوړه شي او کار به مې روان وي که نه نور خو مزدوري ته هم څوک نه بیایي چې منډې به هم څوک نه بیایي بس الله دې رحم وکړي تر داسې به وکړم دغه تله ده ښه ما او دغه پلاستیک دا سپین چې دی دا اخیستی دی دا کیلو مې په 120 روپۍ اخیستی خرڅوم مې په 1.5 روپۍ 20 روپۍ راته پکې ګټه کېږي تور مې اخیستې په 80 روپۍ خرڅوم مې په 100 روپۍ 100 ټکې پاتې کېږي نو زه چې څومره خرڅ کړم که نه هغه د سر پیسې یو طرف ږدم ګټه چې د جیب کې اچوم نو دغسې ترتیب باندې زه دا خرڅوم زه به خیر ده زه خو ځوان یم که نه زه به ځان ته یو بل ځای نه پیدا کړم دا به زه تا ته درکړم خدای دې کامیاب الله دې خوشحاله خدای دې غمونه وساته چې زمونږ روزګار په دې چلیږي الله تعالی دې جنتونه په نصیب وکړي بس ټول مسلمانان مؤمنان ته به دعاګانې دغه وخت دا داسې ونیسه لکه د زما د دې ګاډي کلي چې سمه خبره ده دا وخت صحیح شو خدای دې کامیاب کړه خدای دې په ځوانۍ کې برکت کړي خدای دې اهل اولاد د غمونه وساته د ټولو مؤمنو مسلمان دا ټول جمله مسلمانانو سره ده خدای دې غمونه دې وساته امین عزتمن خدای دې کامیاب لره خدای دې انجمن لره خوشاله شوې خوشاله خدای دې په ایمان خوشاله کړه زه به دې شي نه دې دیاړي نه خلاص شم او تا ته لږ به آرام شي بس سهار کې راځې که نه هر مانځه کې به تا ته دعا وکړم بس زمونږ ټول ورونو دغه دعا پکار ده زمونږ کوشش دا وي چې تا غوندې زحمتکشه تا غوندې محنتکاره خلک خپل وطنداران خپل هیوادوال مو په خپلو پښو ودرېږي سل د ورځې 300-400 انشاءالله تر 600-700 پورې ښه درته پکې پاتې کېږي دا په 1.5 سل خرڅ کړم دا
په 1.5 سل خرڅو دا په 100 روپۍ دا توره او تا ته په 1.27 روپۍ راغلی او دا درته په 80 روپۍ راغلی زه خدای تعالی دې انجمن لره خدای دې کامیاب کړي بس. خدای دې غمونه لري ساته ما ته به په بدله کې یو څه راکې بس دې ما ځان دانه قربان یو غاړه راکړم په عزت کې لره خدای دې په عزت کې لره خیر، بس دا د تاسو تر ښه خدای دې کامیاب کړي خدای په امان السلام علیکم خوار بدن میں دا کار نہ دے نور تکات میں ختم شوئی